سلامونه او نیکې هیلې بیا زموږ چینل ته ښه راغلی. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د ګیټ سره ډېرې مهمې جملې درته وښایم، نو ویډیو تر آخره پورې وګورئ. Get across. خپل نظر یا مفهوم واضح کول. It's hard to get my point across in meetings. په غونډه کې زما نظر رسول ستونزمن دي. Get ahead. په ژوند یا کار کې پرمختګ کول. She works hard to get ahead in her career. هغې ډېر سخت کار وکړ چې په خپل مسلک کې مخکې لاړ شي. Get along with. له چا سره ښه رابطه لرل. Get along well with my colleagues. زه له خپلو همکارانو سره ښه جوړ یم، یعنی خپلو همکارانو سره ښه رابطه لرم. Get around. حرکت کول. I usually get around the city by bike. زه معمولاً په ښار کې د بایسکل له لارې ګرځم، یعنی بایسکل باندې په ښار کې ګرځم. Get around. د قواعدو یا ستونزو څخه تیریدل. He always finds a way to get around the rules. هغه تل د قوانینو تیرولو لپاره لاره پیدا کوي، یعنی چې د قوانینو نه تیر شي. Get away. تښتېدل یا رخصتېدل دواړو ته کاریږي. They managed to get away from the traffic jam. هغوی له ترافیکي بند څخه تیر شول. Get away with. د بد کار لپاره سزا نه اخیستل، یعنی څوک بد کار وکړي د هغه لپاره سزا بیا نه ورکول. He cheated on the test but got away with it. هغه په ازموینه کې دوکه وکړه خو سزا یې ونه لیده. Get back. بیرته راستنېدل. When will you get back from your trip? ته به کله له سفره بیرته راشې. Get back at someone. چا نه انتقام اخیستل. He wants to get back at his rival. هغه غواړي له خپل سیال څخه انتقام واخلي. Get behind. شاته پاتې کېدل. Got behind on my homework. زه په کورنۍ دنده کې شاته پاتې یم، یعنی ما خپله کورنۍ دنده نه ده تکمیله کړې. Get by. یعنی لږ امکاناتو سره ژوند کول. I don't earn much, but I get by. زه ډېرې پیسې نه ګټم خو ژوند مې پر مخ ځي. Get down to. جدي کار پیل کول. Let's get down to business. راځئ د کار اصلي برخه شروع کړو. Get in. داخلېدل یا رسېدل. She got in the car and drove off. هغه موټر کې کېناسته او روانه شوه. Get in touch with. اړیکه نیول. I need to get in touch with my old friends. زه اړتیا لرم له خپلو خپلوانو ملګرو سره اړیکه ونیسم. Get into. په کوم حالت یا فعالیت کې شاملېدل. He got into a serious discussion. هغه په یو جدي بحث کې شامل شو. Get it. پوهېدل. Oh, I get it now. اوس پرې پوه شوم. Get off. ښکته کېدل. I get off the bus at the next stop. زه په راتلونکي تمځای کې له بس څخه ښکته کېږم. Get on. پرمختګ کول. She's getting on well at her new job. هغې په نوي کار کې ښه پرمختګ کړی دی. Get on someone's nerves. چاته خفګان رسول. His constant complaining gets on my nerves. د هغې پرله پسې شکایات راته ډېر قهر راولي. Get out. بهر وتل. Get out of the room immediately. سم د لاسه له خونې ووځه. Get over.
له سختۍ یا ناروغۍ تېرېدل یعنی سختی یا ناروغي تېرول. It took her months to get over the accident. هغې څو میاشتې وخت ونیو چې له پیښې تېره شي یعنی هغه پیښه چې پې باندې راغلې وه له هغې نه تېره شي خپل عادي ژوند ته راوګرځي. Get past. له ویرې یا ستونزې تېرېدل. He needs to get past his fears. هغه اړتیا لري له خپلو ویرونو تېره شي یعنې هغه څه یې چې لیدلي له هغې نه تېره شي. Get ready. چمتو کېدل. Get ready for the meeting. د غونډې لپاره چمتو شه. Get rid of. له کوم شي خلاصېدل. I want to get rid of old clothes. زه غواړم له زړو جامو خلاص شم. Get round around to. وخت پیدا کول. I finally got around to reading the book. ما بالاخره د کتاب لوستلو وخت پیدا کړ. Get someone's attention. د چا پام ځان ته اړول. He waved to get the teacher's attention. هغه د ښوونکي پام ځان ته اړولو لپاره لاس وغوړاوه. Get something across. مفهوم واضح کول. It's hard to get across complex ideas in short presentations. په لنډو پریزنټیشنونو کې د پیچلو نظریاتو واضح کول ستونزمن دي. Get stuck. بند پاتې کېدل. I got stuck in traffic for an hour. زه یو ساعت یعنې ټرافیکي ستونزې له امله بند پاتې شوم. Get together. سره راټولېدل. Let's get together this weekend for coffee. راځئ چې دې اونۍ پای کې د قهوې لپاره سره راټول شو. Get used to. عادت کول. I'm getting used to waking up early. زه د سهار وختي پاسېدو عادت کوم یا عادت یې لرم. Get wind of. خبر ترلاسه کول. The press got wind of the scandal. رسنۍ د رسوایي خبر ترلاسه کړ. Get lost. لاره ورکول یا ورکېدل. I got lost in the city. زه په ښار کې ورک شوم. Get involved. په فعالیت کې ګډون کول. He got involved in local politics. هغه په محلي سیاست کې برخه واخیسته. Get going. حرکت کول یا شروع کول. We should get going before it gets dark. موږ باید مخکې له دې چې تیاره شي حرکت وکړو. Get a move on. چټک عمل کول. Get a move on, or we'll miss the train. چټک شه کنه به موږ ریل له لاسه ورکړو. Get through to someone. د چا سره خبرې کول. It's hard to get through to teenagers sometimes. کله ناکله له ځوانانو سره خبرې کول ستونزمن وي. Get a grip. ځان کنټرولول. Get a grip. Don't panic. ځان وساته مه ویریږه. Get cracking. سمدستي کار پیلول. Let's get cracking on the project. راځئ چې په پروژه کار پیل کړو. Get a kick out of something. له کوم شي خوند اخیستل. He gets a kick out of playing pranks. هغه د شیطانتوب یعنی شیطانی چې کوي له هغې نه خوند اخلي. Get the hang of something. یو څه زده کول یا پوهېدل. It took me a week to get the hang of this software. ما نه یوه اونۍ وخت ونیو چې د دې سافټویر کارول زده کړم. Get the better of someone. د چا نه غالبه راتلل یا ناڅاپي راتلل. His anger got the better of him. قهر یې پرې غالبه شو. Get off lightly. په اسانۍ خلاصېدل. He got off lightly despite the mistake. هغه د تېروتنې سره سره په اسانۍ خلاص شو. Get in shape. فزیکي حالت ښه کول.
I need to get in shape before summer. زه اړتیا لرم مخکې له دوبي ښه فزیکي حالت ته ورسیږم. Get ahead of oneself. له مخکې فکر کول. Don't get ahead of yourself. Focus on the task at hand. له مخکې مه سوچ کوه پر اوسنی کار تمرکز وکړه. یعنی مخکې سوچ مه کوه، یعنی په اوس کار دې تمرکز وکړه.